یورولوژیستان یا د میتیازو د دستګاه یا تناسلي سیستم ډاکټران ادعا کوي چې د بایسکل ځغلول د نارینه د غین په لکېدلو کې مشکلات پیدا کوي او په ښځو کې د نیغه کې د ویده والي او بې حسۍ سبب کیږي. ډاکټرانو داسې ډېر کیسونه څېړلي او معلومه شوې چې هغه ځوانان کوم چې بایسکلونه چلوي له نامه لاندې په جنسي غړو کې د بې خودۍ او ویده والي په اختلال اخته شوي دي. داسې نه ده چې د دې ځوانانو غین نه لکېږي، بلکې د دوی غین لږ درېږي، خو دا نیغېدلې تر ډېره دوام نه کوي او بیرته ډېر ژر سستېږي. ګڼو هلکانو به د بایسکل له ځغلولو وروسته چې کله له بایسکل راښکته شوي په غین کې بې خودۍ او میږي کېدلو احساس لرلی وي. د دوی خوټې ویدې وي او داسې ورته ښکاري لکه په خوټو کې چې پړسوب را پیدا شوی وي. په دې وخت کې چې په غین او خوټو لاس وهل شي هیڅ نه احساسېږي. نجونې هم د بایسکل له چلولو وروسته همداسې احساس لري. دا یوه عادي چاره نه ده. په دې سره د غین او کوس عصبي تارونه تر فشار لاندې راځي او د تناسلي سیستم د نه ویده والی پیدا کېږي چې په سړیو کې غین او په ښځو کې د کلیټوریس عصب له منځه وړي. کله چې تاسې په چوکۍ باندې کینئ د بدن ټول وزن مو په کوناټو باندې راځي او هغه په مساوي شکل ویشل کېږي، مګر کله چې د بایسکل په زین باندې کینئ ستاسې د بدن وزن د پښو په منځ کې په یوه ډېره کوچنۍ ساحه باندې اچول کېږي او د پایډل وهلو په وخت کې دا ځای نور هم سره سولېږي چې په نرانو کې د غین او کونې ترمنځ او په ښځو کې د کوس او کونې ترمنځ هغه نل چې ستاسو جنسي غړو ته اکسیجن او عصبي تارونه لیږدوي تخریبېږي. دا خطر سړیو ته ډېر متوجه دی، خو ښځې هم ترې مستثنا نه دي. څېړنو په هغو ښځو کې چې روزانه بایسکل چلوي په جنسي خوند کې کمښت موندلی او په دې ښځو کې یو بل شی هم په ګوته کړی چې د بایسکل چلونکو ښځو کوس ورته وایي. په دې حالت کې د ښځې د کوس یوه شونډه له بلې څخه یو څه لویه او اوږده وي چې د پایډل وهلو په ترڅ کې اوږدېږي. د دې دپاره چې په داسې مشکلاتو اخته نه شئ، هڅه وکړئ د بایسکل هنډلونه راجګ کړئ تر څو په بایسکل باندې نیغ کښېنئ او هېڅکله یې دومره مه ټیټوئ چې بدن مو پرې ورټیټ شي.